تازه خبر طالبان د 3 نورو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. بلخوا روزګان ولایت کې هم خلکو د حکومت ملاتړ اعلان کړی دی. طالبان وایي لوګر، غزنی او فاریاب کې د 3 ولسوالیو د نیولو او حکومت په دایکنډي کې د طالبان لاس ته لوېدلې سیمې د بیرته خپلولو ادعا کړې ده. طالبان د غزنی، قرهباغ، د فاریاب، ګرزیوان او روزګان چارچینو ولسوالیو د نیولو خبره کوي. د روزګان د والي دفتر وایي چې د نظامي کمیسیون د پریکړې له مخې چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو پوځ کوټ یې مرکز ترینکوټ ته لیږدولی دی. د نورو ولسوالیو په حق د حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو یوازې د غزني د قرهباغ اوسېدونکو بي بي سي ته منلي چې پر ولسوالۍ طالبان واکمن شوي دي. له بلې خوا له ننګرهار څخه رپورټونه وایي چې د پوځ د 3 لیوات درستیزوال ډګروال نورجان د دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان د هغه وژل کېدل تایید کړي، خو په اړه یې ډېر معلومات نه دي شریک کړي. روزګان کې د خلکو د ملاتړ اعلان له حکومت څخه په داسې مهال کې د روزګان مرکز ترینکوټ کې سلګونه کسان د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسلوال شوي دي او د حکومت ملاتړ اعلان کړی دی. د روزګان د والي دفتر یوه اعلامیه کې وایي په مرکز ترینکوټ کې سلګونو خلکو په داوطلبانه توګه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې او طالب ډلې پر ضد راپورته شوي دي. د دغې اعلامیې له مخې په دې ولسي پاڅون کې سلګونه دیني عالمان، قومي مخور او ځوانان راټول شوي دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت له اوسني نظام څخه کلک ملاتړ ترڅنګ یې ټینګار هم کړی دی چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د هیواد او اوسنی اسلامي نظام وران کړي او پر ځای خپل استبدادي غلام او باطل حکومت جوړ کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه راسره لیدلی وي، کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.